السلام علیکم دوستانو. د زیمبابوې پر وړاندې د ملي لوبغاړو نوملړ اعلان شو. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي څانګې د یو شمېر لوبغاړو د ویزو ستونزو سربیره د زیمبابوې پر وړاندې د ابيزوبۍ سنشاین شلوريزه لوبلړۍ لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي څانګه وایي چې ګلبدین نایب، مجيب رحمان، حمید حسن، وقار، سلام خیل او عظمت الله عمرزی هم د ملي لوبډلې سره په دې سفر کې شامل ول، خو د ویزو ستونزو له امله په کابل کې پاتې دي. که چیرې له لوبو وړاندې د دوی ویزې ترلاسه سوې، د لوبډلې سره یوځای کېدو په اړه به یې کرکټ بورډ خپله راتلونکې پریکړه اعلان کړي. د زیمبابوې پر وړاندې د شلوريزې لوبو سکواډ: اصغر افغان، راشد خان، محمد نبی، رحمان الله ګربز، افسر زازی، عثمان غنی، ابراهيم زدران، حشمت الله شهیدی، نجیب الله زدران، کریم جنت، شرف الدین اشرف، امیر حمزه وتک، فضل حق فاروقي، نوین الحق او فرید ملک هغه 15 لوبغاړي دي چې د زیمبابوې پر وړاندې د راتلونکي شلوريزو لوبو په نوملړ کې شامل دي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د متحده عربي اماراتو په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې د 2020 کال د مارچ میاشتې په 18، 19 او 20 نیټه د ابيزوبۍ سنشاین شلوريزه لوبلړۍ په لړ کې د زیمبابوې ملي لوبډلې پر وړاندې د افغانستان په کوربهتوب 3 نړیوالې شلوريزه لوبې ترسره کړې. د دې لوبغاړو په اړه مو نظر څه دی؟ لاندې په کمنټ کې راته ولیکئ. افسر زازی، ابراهيم زدران، حشمت الله شهیدی هغه لوبغاړي دي چې په ټیسټ لوبه کې هم لوبېدلي دي، خو دلته په شلوريزه کې هم واخیستل شول. که مو دا ویډیو خوښه شوې، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.